د بلخ ولایت د وزلوبې ټیم رئیس وایي د وزلوبې له سیالیو څخه یې موخه د وزلوبې ملي سیالیو ته وده ورکول او لوبغاړي د مقیم په ورزشي میدان کې په اساسي او معیاري ډول لوبه کوي. روزهای جمعه ما در ولایت بلخ بزکشی داریم. در حدود تقریبا 300 350 400 اسب است. 120 چاپ اندازه است که جوانا دو سه گروپ جوانا داریم. همدارنګه هغه زیاته کړه چې د بخوا په پرتله اوس د وزلو مینوال ډیر شوي دي او خلک په دغه ملي لوبه کې په ډاډمن امنیت کې ګډون کوي. در روزهای تورنمنت در صفحه جای پیدا نمیشد، اما چون مصرف داره و یگان چیزا است، روزهای رسمی چون بزکشی مصرف داره از مردم تیکیس میگیرن. سه بار هم اجاره دار تیکیس چاپ کرده بود، تیکیسش خلاص شده بود تا اندازه شد که یه جای نماند، جای نبود که تیکیس خلاص شد، جای نبود که مردم بشینه. ما گفتیم دروازه را واز بانین، توکل به خدا بان هر کس که آمده دید تماشا کرد تماشا کنن. له بلې خوا بیا د بلخ ولایت د ورزش امریت ویان وایي چې ډیر ژر به په مزار شریف ښار کې د هیواد په سطحه د وزلوبې سیالۍ پیل شي. په راتلونکي کې له خیر سره موږ یو لیګ هم لرو چې د دلوې میاشت کې شروع کیږي او هغه لپاره موږ چمتووالی هم لرو او امکان دی چې یو څو موده وروسته به موږ د دې لپاره چمتووالی ونیسو او د دې لپاره ګڼ شمېر مینوال هم چمتو دي چې دې لیدلو ته راشي. د یادونې ده چې د وزلوبې سیالۍ یوه عنعنوي او ملي لوبه ده چې تل د هیواد په شمال کې ترسره کیږي.